غداران دي او شکر د چپټم باندې وتل عمران خان سره اوس مخلص کسان غلو ان شاء الله څنګه چې کې بي کې کلین سیپ کړي پنجابیان هم دغه کلین سیپ کړي خو پنجابیان خپل حق نه درسته پښتانه اوس شانه بشانه ولر دي ان شاء الله عمران خان به دوباره خپل پګرسه مې کوي پی ټی آی کې د کم یو لیډر خوخته د عمران خان نه پس په پی ټی آی کې چې کوم د ټول بهادر دی علي محمد داغه نه بهادر شریعه افریدي دی مراد سعید دی علما ته منظور دي او سی وایي کو بي وایي حاجی جی وایي जी गुमाया जी जरा और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे इनसे बात करते हैं सो खबर कवल वाड़ी वाया रो रहा वाया सो वाई زه د بټاګرام نه راغلم ټیک شو په بټاګرام کې ساري ما چې مونږه پولینګ ته تلو ټیک شو مونږ په لیچ من تیل لګولې چې کوم سړی دندلی وکړه نو سر به داغه سر به زمونږ څنګه چې مونږ وټا چول هغه حساب زمونږ ریزلټ راکړ او درې وړه سیټونه چې کوم دغه قیدی نمبر 84 ته مونږ گیفت کړ دي دا کوم ځای نه راغلی او دی پروګرام له سپیشل راغلی زه بټاګرام نه راغلم زه د عمران خان ما سره څه دوم نشو خو یو وړي کوم کارکونم دغه نظری سره ولاړی ما او کې پی کې ټول کلین سیپ کړل چې چا خان پرې خو د پرویز خټک د محمود خان چاته 15000 ټول باندې شاغسته دا چې کوم د تاریخ کې لیکل کېږي کوم سړي چې عمران خان سره وفا وکړه هغه چې کوم دی هغه بیا د شرف خان مروت شانت چې کوم دی دا سړي په ځل کې وبروتي ما ته دا وایا د الیکشن نه 2 ورځې مخکې ما انټرویو اوریدل پرویز خټک صاحب سبب په میلاوی ګوبا په وزیر اعلی هاوس کې تاسو ټول برازي ال ته روټي خو هغه انټرویو تا اوریدلی و د پرویز خټک وړي غټي غټي داوی دي پرویز خټک نه چاته پوسو هغه یو شنو هغه د ریانزه فیصل ریانزه نه پیژنه څنګه پښتون ته خپل پښتون ورو پیژنه ستا پښتون ورو شهید شه ته نه پیژنې دا چې کوم د داخله چې کوم غداران دي او شکر د چپټم باندې وتل عمران خان سره اوس مخلص کسان غلو ان شاء الله څنګه چې کې بي کې کلین سیپ کړي پنجابیان هم دغه کلین سیپ کړي خو پنجابیان خپل حق نه درسته پښتانه اوس شانه بشانه ولر دي ان شاء الله عمران خان به دوباره خپل پګرسه مې کوي پی ټی آی کې د کم یو لیډر خوخته د عمران خان نه پس په پی ټی آی کې چې کوم د ټول بهادر دی علي محمد داغه نه بهادر شریعه افریدي دی مراد سعید دی جنید اکبر دی شاندانه گلزار دی کوم دا ټول هری دی دا کوم نو کم یو کس کاپی کې زه علي محمد کاپی کوم او بیا چې علي امین ګنداپور شو شریعه رف زه ټول کاپی کوم علي محمد چې کوم دغه پټاپ منی دی خدای ته وایا ډیر خلک دا وایي چې علي امین ګنداپور چې دی هغه لندې پکار دوی لا چې هغه وزیر اعلی کی ته څنګه وایي علي امین ګنداپور زه علي امین شانتي کس پکار دی په پاکستان کې په قومي اسمبلی کې هغه شانتي کس پکار دی چې هغه خپل حق आवाज اوچت کی علي امین چې راغی ان شاء الله چې چا هم زیاته کړي ورکر سره زیاته کړي هغه به قانون په کټيري کې راولي چې چا هم ظلم کړي هغه سیده کې ډي سي چې څوک دی او ان شاء الله دا زموږ هغه مطالبه ده ظلم بچا سره نه کې خو چې چا ظلم کړي ورکر سره داغه باغه تاسو کوي یو جهان مننه جی نور څه خبرې کول غواړي جی سویل غواړي رورا زه رورا دا ویل غواړم ګوره چې تاریخ انصاف چې په ګڼ عسکریت باندې چې زمونږ پارټي دغه ګټلې دي موږ د بارا چې نر کسان په کار دي موږ مثال په تور کې چې د جبې نه هم تیز وي او زمونږ معاشره چې ټول داسې پرویز خټک صاحب د ایمان او د جبې نه مضبوط نه اوسه دا ټول ایمان چې دغه عمر ټول وجود دغه نه نو هغه بس ایمان دغه شي هغه ټول دغه بوتل دی زبردست شو خدای ته وایي چې جهانگیر ترین چې دی هغه استحکام پارټي والا هغه استعفا ورکړل نو دا نو وايي پرویز خټک صاحب ته چې هغه استعفا ورکړي کنه ورنکي د پښتنو مشري دی لاو کی نو هغه خو پکار د استعفا ورکړي خو چې هغه کې بس غیرت نه پاتې شوی لا شرم به بګی نو هغه شرم بچره لګره نواز شریف دی په شان دی وبګی لا دا نه غواړي چې د پښتنو مشریو کی پرویز خټک صاحب لا نو دا وجود ته وګورئ هغه د مشرۍ دی هغه خو د مشرۍ دی نه نو هغه ټول چې سړی راغونډي کیوي نونه کی خوري ټول زبردست